سجن سید نایا. سید نایا د شام په مځکه کې یو له هغو زندانونو څخه دی چې د ظالم رژیم له لوري د مسلمانانو په ځانګړي ډول د مجاهدینو د ځپلو لپاره جوړ شوی و. دا زندان د تعزیت او وحشت یوه خونړۍ څیره لري چې پکې د حق ویونکو او د اسلام د ملاتړو پر وړاندې بېرحمانه کړنې ترسره شوي دي. یاد زندان ته د بشري قصبخانې نوم ورکړل شوی و ځکه چې په دې زندان کې د شکنجو او ظلم ډیر حالتونه تیر شوي دي. دا زندان د هغه وحشیانه پیښو له امله چې په 2008 کال کې پکې پیښې شوې وې د سور زندان په نوم هم ورنومول شو. دغه زندان د دمشق ښار له شمال څخه 10 کیلومتره لرې د سید نایا ډیر ته نږدې موقعیت لري چې په 1987 کال کې جوړ شوی و. دغه زندان دوه برخې درلودې. لومړی برخه سره ودانۍ بلل کېده چې د سیاسي او مدني بندیانو لپاره ځانګړې شوې وه. دوهمه برخه سپینه ودانۍ وه چې د نظامی بندیانو لپاره ځانګړې شوې وه. د سید نایا زندان ځانګړی ډیزاین درلود چې دې ځانګړي ډیزاین یې پیاوړیتوب ښکارندویي کوله. دا زندان له 3 لویو ودانیو څخه جوړ شوی چې په یوه ځانګړې نقطه کې راټولیږي او پستول نومیږي. هره ودانۍ 3 پوړه لري او هر پوړ 2 جناحه لري. هر جناح د 20 ګډو حجراتو څخه جوړ دی. هر یوه یې 8 متره اوږدوالی او 6 متره عرض لري. په یوه کرښه کې ترتیب شوی دی او له کړکیو څخه لرې دی. د سید نایا زندان د امنیت 3 کچې لري. لومړی دفاعي کرښه د نظامی پولیسو یعنی د سوریې د پوځ 3مه ډله ده چې د زندان بیروني دیوالونه له امنیتي ګواښونو څخه ساتي او د بندیانو د تښتېدو مخه نیسي. بندیان د دوی د سیاسي جرمونو پر اساس په سید نایا زندان کې ځای پر ځای شوي وو. په دې زندان کې د پاڅونوالو او مجاهدینو څخه علاوه د اخوان المسلمین غورځنګ او کتائب القسام ګڼ غړي بندیان شوي وو. همدارنګه په دغه زندان کې لبنانیان او هغه فلسطینیان هم وو چې د سوریې له مخالفینو سره د اړیکو په تور بندي شوي وو. د نړیوال عفو سازمان په 2019 میلادي کال کې په فبرورۍ کې ملګرو ملتونو ته د سید نایا زندان د شکنجې او اعدامونو په اړه د خپل راپور له مخې د یوې آزادې څېړنې غوښتنه وکړه. د 2011 او 2015 کلونو ترمنځ د سوریې پوځ شاوخوا 14,000 کسان په دې زندان کې د زنجیر په واسطه اعدام کړي وو. له مالګین څخه ډکې خونې هم پکې وې چې د 20 څخه تر 10 سانتي مترو پورې لوړوالی لري او د بندیانو لپاره د روانې شکنجې په توګه کارول کېدې. همدارنګه په دې خونه کې د هغو بندیانو مړي هم ایښودل کېدل چې د شکنجې یا قحطۍ له امله به وژل شوي وو. هر مړي ته به یوه شمیره ورکول کېده او تر 48 ساعتو پورې به په مالګین کې ایښودل کېده. بیا د تشرین نظامی روغتون ته انتقالوه. په سید نایا زندان کې په 2015 کال کې د لویی یوسف په مشرۍ د زندان د ادارې په وخت کې چې د زندانیانو ژوند یو څه بدل شو. هغه له زندانیانو سره د اړیکو پر پرانیستو د بندیانو د لیدنې لپاره کورنۍ ته اجازه ورکوله او د داخلي شرایطو د ښه کولو ژمنه یې وکړه. په 2008 کال کې یو اوږد بغاوت په زندان کې پیل شو چې 2 میاشتې دوام وکړ. د حکومت لخوا یې ځواب د شدیدو امنیتي او نظامی تدابیرو په توګه ورکړل شو چې په پایله کې د زندان محاصره او بغاوت پای ته ورسېدو. دا د له ټولو تکلیفونو وروسته نن د 2024 د 12 میاشتې په 8مه نیټه هغه ورځ ده چې د لوی الله جل جلاله په نصرت د مجاهدینو د سید نایا زندان دروازې ماتې کړې. د تکبیرونو په بدرګه زندانیان آزاد شول او د ظلم هغه دور پای ته ورسېدو چې کلونه پرې تیر شوي وو.
د هغوی له سترګو د خوښۍ اوښکې بهیږي او د اسلام بیرغونه د ازادۍ او عدالت نښه ګرځوي. دا د الله جل جلاله نصرت او د مجاهدینو د قربانۍ برکت دی چې د حق او باطل جګړه یې د حق سره پای ته ورسوله. دا د زندان له پیژندنې وروسته د هغه جرمونو یوه کوچنۍ برخه وه چې پکې ترسره شوي دي. دا د تعذیبونو، شکنجو او زورونو یو بې مثاله زندان دی چې د ټول تاریخ او شکنجو د ډولونو لیکل به ډیر وخت ونیسي.